السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، دا تاسو زما د ویډیو لاندې شنه رڼا وینئ. دا به تاسو سوچ وکړئ چې مثال افضل به لا یو اپلیکیشن انسټال کړی وي، اپلیکیشن به استعمالوي، لا به دو یو غټ کمپیوټر په ویډیو جوړوي، خو داسې یو رقم شی هم نشته له ما سره. او دا ویډیو جوړه ده، مطلب مې دغه ده مثال که پښتانه ورونه سوچ ووهي نو هغه ډېر ښه شی کولی سي او ښه شی ایجاد کولی سي. دا اوس چې کومه تاسو دا شنه رڼا وینئ، دغه صحیح نه، دا تاسو ولې ما مخکې ویډیو کې دا شنه رڼا پیدا کړې، لاسته رڼا هغه ما په اپلیکیشن کې جوړه کړې ده، خو دغه څه کومه ده دا د اپلیکیشن رڼا نه ده، نه د کوم ګروپ رڼا ده، دا داسې شی رڼا ده که زه تاسو دروغ هم نو تاسو به ډېر حیران سئ. د دغه ویډیو جوړېدل مطلب مې دغه رسم مثال که تاسو یوه ویډیو جوړوئ نو هغه ویډیو تاسو څه رقم جوړولی سئ او څه رقم باندې یې ایډیټ کولی سئ. د ایډیټ کېدا خو ما مخته ویډیو جوړه کړې ده، څه رقم تاسو د کیمرې سره څه رقم دی کار کولی سئ مثال تاسو ویډیو ډېره ښایسته جوړه سي. نو اوس که زه تاسو دا خپل رڼا دروښم، دا کومه شنه رڼا چې ده چې دا رڼا د څه لپاره ده، نو تاسو به ډېر حیران سئ چې مثال د دې کیمرې څه کمال ده، مثال دغه رڼا یې پیدا کړې ده او دا رڼا څه رقم پیدا کړې ده. د ما چې د ویډیو په عکس باندې تمنیل باندې ما کوم د موبایل د کیمرې هغه لګولی اوس مثال عکس چې د موبایل کیمرې داسې راز تاسو نه ده معلوم او بالکل تاسو نه ده معلوم. ما ته داسې معلوم شو چې مثال ما دلته ویډیو جوړوله، هغه یو شی دلته پروت و، ما هغه له کیمرې سره کېښود نو دا شین رنګ راغی او هغه ډېر ښایسته ښکارېږي. تاسو ما ویډیو لیدلې، زه چې ویډیو کوم جوړوم هغه له بیکګراونډ چینج وي او لا بل رقم یو بیکګراونډ وي. نن چې کوم د هغه زه په خپل دوکان کې ناست یم او دلته چې مثال دا شنه رڼا ده، دا نه د ګروپ رڼا ده او نه کوم اپلیکیشن کې دا رڼا ما اچولې ده. دا رڼا که زه تاسو دروغ ښیم نو دا رڼا ده د دغه لایټر، صحیح نه، د دغه لایټر رڼا ده، صحیح نه، نو د دغه لایټر رڼا ده، د دغه کیمرې سره موږ دومره چلونه کولی سو، صحیح نه. ځکه دلته اوس مثال بېرته هغه کېږدم لایټر، صحیح ده، دلته به تاسو وګورئ مثال بېرته به رڼا، صحیح ده. دا اوس تاسو دی مه کوئ چې مثال ټوله کیمره پرې ونیسئ، لږ مازې به تاسو کیمره لایټر خواته کېږدئ، لایټر نه مثال چې د څه شي رڼا غواړئ، دا اوس شین لایټر ده، ما شین هغه ورسره ایښی ده، څه یې بولي لایټر، که زه دلته سور سټیپلر ده، صحیح ده، دا سور رڼا ده، صحیح ده، خو یو دی شی کېږي چې مثال د هغه رڼا زیاته وي، صحیح ده. دلته که زه یو بل شی کېدم، داسې شی خو ما سره نشته چې زه دلته کېدم، خو کوشش وکړئ چې مثال دا شی کېدی چې د هغه رڼا وي او یعنې برېښي، کوم شی چې برېښي د هغه رڼا راځي، یعنې دا اوس لایټر چې کوم ده دا له پاسه برېښي او داسې کله دلته کېدم نو دا تاسو رڼا وینئ، د دغه دلته لاندې رڼا راځي، صحیح ده. نو د دغه ویډیو جوړېدا مې مطلب مې صرف دغه اوس مثال تاسو د ویډیو که تاسو غواړئ چې مثال ویډیو جوړه کړئ، دغه لپاره ضروري نه ده تاسو ښه اپلیکیشن انسټال کړئ، لا اپلیکیشن یې پر پوی واخلئ، که تاسې له کیمرې سره داسې کار وکړئ، شین رنګ ورته کېږدي، سور رنګ ورته کېږدي، زیړ رنګ ورته کېږدي، نو هغه د تاسو کوم ویډیو چې هغه به ډېره ښایسته جوړه شي. دا ویډیو کې ما ایډیټینګ نور هېڅ هم نه ده کړی، خالي لایټر مې ایښی ده د کیمرې مخ ته او د کیمره کومه رڼا چې ده دا راله. د دغه ویډیو جوړېدا مطلب مې دغه نه اوس مثال د تاسو د ما ویډیو وګورئ او تاسو یو شی مثال خلک اوس ډسلایک به هم کړي، یعنې ډسلایک به هم کړي، خو له ما څه مطلب نشته، زما مقصد دغه ده چې مثال تاسو ته یو نوی شی دروښیم او داسې اوس ما کول، دا ما مثال بله ویډیو جوړوله، د بل شي ویډیو مې جوړوله، خو دا لایټر مې دلته ښوو، موبایل مې پرېښول نو هغه رڼا چې پکې راغله ما ته رڼا خوند راکړو، ما چې پښتنو ته د کیمرې داسې ښکلی شی وروښیمه چې هغه فایده ځینې واخلي. نو که مې ویډیو خوښېږي ما په خیال خامخا به مې خوښوي، که مې خوښېږي خامخا یې لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ډېر ډېره مننه، د الله په امان.